بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې به موږ ته دا طریقه ده ښایي چې موږ څنګه د چا آی ډي ریپورټ کړو. او تاسو که تر اوسه پورې په چینل باندې یو چینل در سره سبسکرایب کړو، د ګنټې نښانه او د آل باندې کلیک وکړو چې موږ هره نوې ویډیو سره پټین رسیږي. ټول اول به فیسبوک کې لو کو مو خپل آی ډي کې لو کړه. موږ چې کوم آی ډي دا سټرونګ آی ډي ویریفای آی ډي څخه خپل آی ډي ویریفای کوو. په چینل کې ویریفای ویډیو هم شته. دا یو اکاونټ دی، اولډ اکاونټ دی. موږ 2020 څخه کتلی شو. دا اکاونټ په زیات څو مخکې ریپورټ کوم. لا ویډیو کې موږ دا اکاونټ 2020 اکاونټ ریپورټ کوو. دا مو فرند اکاونټ دی. زه ته واپس بیا ریکوري کوم. تاسو به چا پرسنل اکاونټ نه ریپورټ کوو. ټول اول به څوک چې چا آی ډي هم ریپورټ کوو، په هغه کې به تاسو نوډیټي کوم د فیسبوک کمیونټي خلاف تصویر آبه تاسو 3 ډاټ آپشن می کلیک وکړو. فایند سپورټ او ریپورټ دا آپشن می کلیک وکړو. زموږ څخه کم یو پکچر و دا فیسبوک چې کوم نوډیټي کمیونټي خلاف دی هغه مطابق زه پې راپورټ مشروع کړی. تاسو اول پوسټ تاسو چې پوسټ په کومه طریقه راځي کومه فیسبوک خلاف ورزي کړې او هغې ریپورټ به تاسو پې وهو. په زیره ریپورټ په نه بیا ریپورټ کور نه کوي. تاسو بار ریپورټونه وهو. تاسو چې کوم د موبایل ایمیل نه هغې نه ریپورټونه بلاک شي، بیا ریپورټونه ته نور کور نه کوي. تاسو په صحیح طریقه ریپورټ وهو نو 100% آی ډي وي ریپورټ کېږي. تاسو پر اکاور پورې باندې ریپورټ وهم. فایند سپورټ او ریپورټ فوټو دا تصویر چې کوم ده کې وایلیشن دی. دا وایلیشن باندې کلیک وکړو او دا طریقې سره به تاسو پوسټ ته به ګورئ چې پوسټ په کومه طریقه راځي. هغه مطابق به ریپورټ ډن کوو. دا آی ډي به 100% ریپورټ کېږي. ډن دی کړو. مثلا دا پروفایل او فوټو باندې ریپورټ کمپلیټ شو. د 3 ډاټ آپشن باندې کلیک وکړو. فایند سپورټ او ریپورټ پروفایل pretending to be someone پر فرست نمبر آپشن باندې کلیک وکړو. دا سلیبریټي باندې کلیک وکړو. دا فیسبوک ورته مینشن کړو. فیسبوک له پته ولې چې دا کوم ریپورټ مو سټارټ کړی دا اکاونټ فیک دی. دا کې موږ کومه فیسبوک کمیونټي خلاف پوسټونه کې ګیر کړي نو دا مو ریپورټ کړل. واپس به بیا سلیبریټي لا راشو. دا چې کم اچ آی ډي ریپورټ کوه او ویکټن نو ما باندې سرچ کو. په باندې سلیبریټیانو په باندې میرویس په نوم نشته، صرف میرویس خان په نوم نشته، صرف میرویس په نوم سرچ کړو. دا چې کومه نومار په تاسو سلیبریټي څه ته انتخاب کو. کله زه یو میسج کوم چې بیا موږ له پاته ولې چې د آی ډي یوزر شوا کنه. ریفریش پې کو تاسو واپس بیا په 3 ډاټ آپشن کلیک وکړو. فایند سپورټ او ریپورټ ویډیو موږ سره کوي. دا کې تاسو ته ریپورټ طریقه درخوایم. نو تاسو کوم آی ډي ریپورټ کوو په هغه کې به کوم پوسټ وي هغه وایلیشن به بدل وي. تاسو کوم وایلیشن یې کړی هغه مطابق به ریپورټ وکړو. دا نه تاسو د مو ویډیو ګورئ په دا طریقه باندې ریپورټ وکړو. بیا چې راته وایي ویډیو فیک وه. تاسو کوم آی ډي ریپورټ کوو هغې پوسټونه یې بدل وي، دغې مختلف وي. دا کې موږ ته صرف طریقه درښایو. فیک نام فیک اکاونټ دا دوړ به ستړي پوښتنه وکړو.
به انشاءالله ریپورټ مکمل سیریز اپلوډ کوو دې چینل نه. که چاته څه پرابلم وي څه مساله وي کومنټ کولی شي. خپل اکاونټ په تاسو سټرانګ وي ویریفای به وي ویریفای ویډیو شته په چینل کې که څوک پې نه پوهېږي کومنټ کولی شي موږ ته ویریفای کړو. د فیک اکاؤنट फेक नेम दर पुठे में से दौड़ पे डन को रिफ्रेश पे को रीडर ऑप्शन भी क्लिक को उस पे तो से ज़्यादा अकाउंट लिंक काफ़ी को مثل لینک پیش کولم دا نه سکرین شاټ وکړو که سکرین شاټ چا په ګاډ لګېدلی وي ته نه وځي کروم براوزر کې ته وځي سکرین شاټ واپس پې راشو خپل فیسبوک ته تھری ډاټ آپشن باندې کلیک وکړو لاندې پې راشو ریپورټ ا پرابلم د ریپورټ ا پرابلم آپشن باندې کلیک وکړو کنټینیو کې in the profile मेरा प्रोफाइल ऑप्शन will be click होगा देता है अपील देता है वीडियो पे डिस्क्रिप्शन के रखो आज मैं तो टॉपिक को सबसे भी एड लिंक है को एडेड इमेज लिख दी دا ځای کې تاسو سکرین شاټ ورکړئ چې سکرین شاټ هم از مې وبوستلی وي سینډ آپشن باندې کلیک وکړو تاسو دا اپیل به سینډ شي واپس به تاسو بیک شروع به شو فیسبوک ته रिफ्रेश पे को तो कतरा शोला ऑन वीडियो मुझ आईडी डिसेबल शोला دا तरीके से रातू फेक अकाउंट रिपोर्ट का वाला शो सो कतरा 2020 अकाउंट हो जस्ट नो कि मुझे रिपोर्ट शोलो तो खपल अकाउंट स्ट्रांग भी खपल अकाउंट अगर ना बिया रिपोर्ट कीगी कि तो वायलेशन पे की पा अकाउंट की जब तो उस मैसेज को मैसेज में देने की मैं कहता है अकाउंट पर ले मैंने डिसेबल शो दा रिपोर्ट ना तुम सब गलत था कोई दा ना सिला हो दा अकाउंट तो कतले शो फेसबुक यूजर ये मुझे फेसबुक यूजर है दोस्तों फेसबुक यूजर मतलब द अकाउंट डिसेबल शो है द मुझे फ्रेंड अकाउंट होता है तो वापस रिकवर को नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह रिकवरी तरीका भी हम अपलोड करूँ दो तरीके से रहते हर चाहिए हम रिपोर्ट का वाला इशू अगर वीडियो खुद से भी देर सर लाइक को मख के मलगरू सर हम शेयर को